اتلا پاسا مصری وایا دزرلا درد یې په مینا بیا لیکما او بیا لیکما وی باپ کې غټ نصیحت چې څوک یې اوري دعاګانې به کوینا او بیا کوینا هر یو پښتون دې توجه شي دزرلا درد څوک یې سي درته کوما نن دې هغه خلک دا واوري څوک چې دا بل چا په لمسونه برکوینا څوک چې لا چا ورته بدوایي چې ورته غلې په مزه یې اوروینا اول په کار د چې نه اوري ورته ووایي راته مکړه غیبتونه او غیبتونه د پاک الله نه معافي غواړه وروره مسلمانه په ګناهونو وروره مسلمانه په ګناهونو پښتونه کله به بیدار شي دوکه یې څنګه ولې په لمسونو دوکه یې څنګه ولې په لمسونو دوکه یې څنګه ولې په لمسونو او که ضرور اورېدل غواړي نو بیا دې اورې خو لږ سوچ د پرې کوینا او پرې کوینا تپوس دې وکړې خپل ضمیر نه ضمیر به ورکړې ورته خپل جوابونه او جوابونه تحقیق دې کړې هغه انسان بیا به په خپل حقیقت ورته راسینا چې څه کارې چې څه کارې هغه بارې په دې ماتل په دې ضرور وکړئ فکرونه د بعضې خلکو د فطرت وي چې دا بل ورور عزت سم اور پرې بالاوینا او بالاوینا چاته چې ورکړې رب عزت هغه زغمی نشي تهمت پرې لګوینا عزت ذلت د خدای په لاس کې د خلک هسې خپل ځانونه شرموینا او شرموینا امید لرم چې اوس به پوه وي هغه کسان چې بل ته نیسي څوک غږونه او څوک غږونه امین الله وایم سوچ وکړئ په بل بهتان چې کړئ خپل به څنګه وینا او څنګه وینا پښتانو وروڼو را بیدار شئ ځانونه وچې باسو داسې عملونه او عملونه د پاک الله نه معافي غواړه وروره مسلمانه په ګناهونو وروره مسلمانه په ګناهونو